الله به د ډیر لوی اجر درکړي. خبره مې په خدمت شروع کړې ده. صحابو کې ابن مسعود مقام اوچت دی، انس رضی الله عنه مقام اوچت دی، صدیق اکبر مقام اوچت دی. ولې خادمان دي د الله د پیغمبر، خادمان دي، خدمت والا ولا دعاګانې د الله پیغمبر کړي دي، دعاګانې کړي دي. تاسو د علماء خدمت کوئ، د شپې الله تعالی باسي د زړه د کومې نه به تا ته دعا وځي او دا دعا د رب په دربار کې قبولیت مقام ته رسیږي. دینه دعا والی او دعا به دی هله کوي چې د زړه تانه خوشحالي او زړه په خدمت باندې خوشحالېږي. بهرحال ما چې کوم آیات ویلی دی چونکه محفل د قرآن دی، ستاسو ګلالو بچو چا ناظره چا ترجمه. وا سبحان الله. یو خواته فحاشي ده، اوریانی ده، دمتوب دی، نفسا نفسی ده. شیطان خپل محنت شروع کړی دی، خلق بېدینۍ ته راغواړي. بل خوا دا ملنګان علما ستاسو بچو ته د الله کتاب ښودلی دی. اوهو وی علما څه وکړل؟ و علما به نور څه وکړي؟ تاله د جنت لاره وښوله که نه، تاله د جنت لاره وښوله، تاله ښځې او مور کې فرق وښولو. د دې علماو د وجې نه ولولا العلماو، علامه ابن عبدالبر مالکی رحم الله وی جامع بیان العلم و فضله کی ولولا العلماء کان الناس کالبهائم. وی که دا علما نه وی د خلکو زندگی به لکه د زناورو وه. او قیامت نښم داره علما ناس دي چې قیامت راځي شرار الخلق به یتهارجون کتهارج الحمر، د خرو غوندې زندگی به د خلق. الله دې زموږ نسبت د علماو نه کټ کوي. وای امین. داسې علماو ملګرتیا وکړئ. زما شیخ د ویسار رحم الله به ډېره درنه خبره کوله. وی علما ټول قابل اعتماد دي، مونږ به سودا د حق پرستو نه کوو. سبحان الله. ډېره درنه خبره ده. د الله حبیب ته وی کافران وی بل کار دی نشتا، بل کار دی نشتا، قرآن 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 قرآن، بل کار دی نشتا. چرته بل خبره راته وکړه. تاسو مې مړه دي مولیانو بل کار نشي، همدا تقریرونه دی، همدا بیانونه دی، همدا ختمونه دي. اله بچې قرآن لراوله، اله زنانو ته قرآن، اله سړو ته قرآن. وایه مړه هغه زندګي نه ده چې قرآن پکې نه وي. زندگی خو هغه ده چې یا قرآن وایه یا قرآن اوره. دې نه علاوه زما وروره ټول تاوان تاوان دی. داسې ده که نه؟ هسې په ایمان یې وایه بغیر د قرآن نه چا ګټه کړې ده؟ جواب راکې چا کړې ده؟ او نه به یې څوک وکړي. ګټه چا کړې ده؟ چاله چې الله قرآن ورکړی دی. ګټه چا کړې ده؟ د چا سینه کې چې قرآن دی ګټه هغې کړې ده. اے د الله بندگانو ګټه خو دین کې ده، ګټه خو د الله کتاب کې ده. د الله کتاب نوکران شي، خپله قرآن ووایه، بچې قرآن ته کښېنوه. یوازې دا نه چې جي ما خو قرآن ویلی دی. سورت یاسین به ډېرو مشرانو له یاد وي. انا نحن نحیي الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. د دې اولاد به هم تپوس کېږي. ښه د خپلې لور ته هم قرآن وښیه، د زوی ته هم قرآن وښیه چې سبا مړې چې ستا قبر ته ستا د بچو نیکۍ را رواني. هسې نه چې سبا مړې او ستا قبر ته ګناه را رواني. بچي لري ټي وي اغوښتی، وي سي آر دی ولا اغوښتی، منګې او رباب دی ولا اغوښتی، بچي له یې ډمخانه جوړه کړې ده، هغه به هلته ډمتوب ګناه کوي او تا پسې قبر ته را روانه ده. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الله وی چې بچی تپوس به درنه کومه، بچی تپوس به الله کوي. نو به خپل اولاد د علماو سره کښېنوئ. د دې علماو خدمت وکړئ. منځ کې یو خبره، تاسو به دا حدیث اورېدلی که نه؟ او د زړه واګي لږ ماله راکړئ.
دا حدیث دے ابن ماجہ کے غالباً چې بنی اسرائیلو کې ځوانانو یو چرګ رانیولی داسې راکنه په ژوندون یې تېنه بڼه کې اوښکلې د الله د مخه عذاب راغی هغه چرګ چغې والي د الله د مخه عذاب راغی ټول کلی الله تباه کو داسې ده دارنګې یو ښځه وه پیشو یې ساتلې وه او هغه پیشو به خوراک یې نه ورکولو نه خپله پرېښې وه چې ځان له څه وکړي مړه شوه د نهرې نه هغه ښځه الله د پیشو په سر چرته وغورځوله اوس لږ راشه تا نه تپوس کوم چې کم ذات خفه کېږې خو نه که نه د زړه واګي کولاو کا چې کم ذات د پیشو تپوس کوي چې کم ذات د چرګ تپوس کوي چې کم ذات د سپي تپوس کوي هغه ذات به د پیغمبر د وارث تپوس کوي که نه به کوي نو که مونږ نه تپوس وکړه څه جواب هسې زه خو ډېر ګرځم که نه زمونږ خو ډیپټي داسې را خطیبان یو ګرځو زه ډېرو علاقو ته لاړم په دې KPK کې خو ما تر اوسه پورې داسې علاقه نه ده موندلې چې زه تپوس وکړم چې هلکه تاسو کې څوک داسې شته چې ننم قسم کوي او سبا به د رب په دلبار کې مدریږي چې آو مونږ خپل عالم او استاز له دومره تنخواه ورکو چې د ده د ښځې د بچو پې کار کېږي څوک ویلی شي ما خو چېرته تر اوسه نه دی لیدلی نو چې کم ذات د سپي تپوس کوي او د چرګ تپوس کوي او د پیشو نو د دې عالم تپوس به کوي که نه به کوي تاسو خو خانداني منصوبه بندي منئ دا مولیان خو یې منیم نه زمونږ یو ملګری و هغه وی صاحبه چې کله زما د کور دروازه را کولاو شي زه ورته داسې وګورم زه یم که پرایمري سکول لا چوټي شو که نه دې خو خانداني منصوبه بندیم نه مني دې وجې نه د علماو سره تعاون ډېر کوئ ښه د الله حبیب دی کافران ورته وی جی دا قرآن بدل کا تا نه تنګ شو ته هم مولانا صاحب ته وی جي مړه مازغه دې راله وخوړل زمونږ په ډمتوب مازغه نه خوړلی کېږي په رباب منګي مو نه خوړلی کېږي په ټپو نه خوړلی کېږي او د الله او د رسول په خبره مازغه خوړلی کېږي الله الله دا زما وړاندې قرآن کریم دی ځان سره مې نه دی وروړی ستاسو رډې کلي دی ښه او سوره یونس دی 11 سپاره ده او 15 نمبر آیات دی 15 فرمائی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ اللہ و حبیبا کلا چی دیتا قرآن بیانے صفا صفا بیانے سایو خواهی چیره جی گول ما گول کا خبره اجی سیب خپنش خان سیب خپنشی ممبر سیب خپنشی چیرمن سیب خپنشی نانا بیناتن بیناتن سو خپکیگی اللہ دی خوشحال کی ویا سارا جہان ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کر تو کریے فیصلہ کہ کیا کیا کرنا اور کیا کیا نہ چاہیے اللہ تو گورا چې الله په کومه خبره خوشحالیږي که دا ټوله دنیا خوشحاله شي یو نوړی رزق دله نشي زیاتولی او که دا ټوله دنیا خفه شي یو نوړی رزق دله کمولی نشي
نو ولې بیا خلکو ته ګوري تتلا علیهم آیاتنا بینات صفا صفا بیانوا غل ته ووایه مه کوه غلا شراب خور ته ووایه مسکه شراب باز ته ووایه مه کوه ډمتوبه ګڼکپ ته ووایه مه کوه ګڼکپي بینات مشرک ته ووایه مه کوه شرک مبتدع ته ووایه مه کوه بدعت تتلا علیهم آیاتنا بینات صفا 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 نو کله چې ورته داسې مسئلې بیانې قال الذين لا يرجون لقاءنا هغه کسان وایي چې د الله ملاقات طمع نشتا قیامت ته څه فکر نشتا هغه نور پرېږده زمونږ او ستاسو فکر شته یاره زما خو یقین نشي نن قسم دی دا مسلمان نه دی د دې ګناهونو ته د ظلم ته داسې ولې ورکړی دی دی قیامت نه مني ګوره هسې په خوله خبره ده دا که د قیامت منلی ده به پردی بنګله لاندې کوله ده به پردی پیسې لاندې کولې ده به پردی حیا او عزت لوټ کولو دی نه مني هسې په خولې لګیا دی اسلام څه ته وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدي مسلمان هغه دی چې د ژبې او د لاس نه خلک بېغمه وي مؤمن هغه دی چې خلکو حیا او عزت د هغه نه په امن کې مونږ نه څوک بېغمه دی ما ژبې نه لور او چاړه جوړه کړې د هر چاله یې وراچومه لاس نه مې تبر جوړ کړی هر چاله یې وراچومه دا څنګه مسلمان دا څنګه ایمان دی ایمان خدا دے واقعہ را یاد شوا ایمان دا دے دا اللہ پیغمبر سحر منبات قرآن در شروع کو ابو دجانا رضی اللہ عنہ رنبے و رزم پاسے رو سبال بیا در شروع دے بیا ابو دجانا پاسے رو درے مورز در شروع دے ابو دجانا پاسے رو دا اللہ پیغمبر ہوئی کین ابو دجانا ولی قرآن تنکینے وی ولی نا کینما نو ولی زی وی قربان زما خوا کی گونڈی یہودی کافر دے د شپې دا د جمعې شپه ده خزان هواګانې لګېږي د هغه د کجورو یو خاخه زما کور ته راوړېدلی دی د شپې دا ونه خوځېږي هغې نه کجورې راغورځېږي زه سهار مونځو کمه تیاره کې منډه کمه کجورې راغونډې کمه چېرته زما بچې چېرته زما کور والا دا حرام ونه خوري جولې کې واچومه لاړ شم د یهودي وروډبومه دا ستا کجورې د ونې مونږ کره را پرېوتې دي دا والا ایمان دغې خلکو کې و مونږ کې دا ایمان شته مونږ خو صاحبه چې جومات کې خپه ورکو چپړو کې نو چې کومې ښې وي هغه اوچته و داسې ده که نه ده الله 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 دا نور خلاصه کې پردې پیسې خو مونږ له داسې ښکاري لکه د مور پی دا څنګه ایمان دی نه داسې نه قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا او بدله وی چې کم خلق قیامت نه مني پیغمبر دوی ایت بقرآن غیر هذا دا قرآن لره کا بل قرآن روڑا دیکھ خو صرف چی دے دو جہنم خبرے دے مونگم کلا کئی استاجی واللہ تا خوراتم جہنم مخیطا کرے چرتا جنتم دنوانو رے دو زلی ونیما چی تا تا جنت نیغ نیغ کوما تو بیا پا گناہ دیر زڑاور ورزی زدی علماء تم ویما دا جہنم دے عوامو تلگ نیغ نیسی دے بخپل رسڑی بچیش او کتا ورته جنت نیغ کو بس بیا خودے پا گناہونو ور روان دے کر آگا حدیث دے کنا چی ابو حریر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب مونگ نغیب دے ورپسی گرزیدو یو باغ لننوتے دا باغ ورشتر خوداس نظر دا غم دلاسا کار نکولو دو بو پاگا چواندی کی ورننو تم درس کی چی مخامق میں وقت دا اللہ حبیب دے
وی ما ورته کیسه وکړله وی ما ته ابو هریره امت سره دومره فکر دی ویاو وی والا دا زما پیزار ځان سره کا او دې دیوال نه مخه ته ځه او چې څوک مخې له راځي او دا وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله بشره بالجنه د جنت زیری ورکوه اوهو بس ابو هریره پیزار نیولی دی او منډې راوهي قربان عمر سے مخې له راغی چې عمر رضی الله مخې له راغی وی عمره جنت دې مبارک شه هغه ورته څه وی د الله پیغمبر راته ویلی دي چې څوک کلمه وی د جنت زیری ورکوه ته خو کلمه وی که نه هغه ورته واپس شه وی نه پیغمبر دا پیزار راکړی نه ښه وی درته یم واپس شه وی نه واپس کېږم هغه وله په سینه کې یو سوک ورکړی واپس شه بس راتاوې کو او ګړی ګړی بیا را منډه کړه د الله حبیب ته مخې له رالو او جاړې وی قربان تا ویلو چې څوک کلمه وی د جنت زیری ورکوه دا د عمر ووالمه رضی الله عنه عمر ورپسې راغی د الله حبیبه تاسو ورته ویلي دي دا مشوره در کومه داسې مه وایه فیتکلو داسې را که نه فیتکلو چې ته ورته ووایې چې کلمه وایې او جنت دی څوک منزله راځي جواب راکې منزله راځي څوک بیا خو نه راځي روژه بیا څوک نیسي بس فیتکلو بیا به نیکې پاتې شي نو تاسو لم چې کله د جهنم خبرې نو بیا به سم یې او چې جنت درته مخې ته شي نو ایتی بقرآن غیر هذا او بدله دا قرآن لرکا بل قرآن را لروڑا او بدلو چلوم دا قرآن دی خدا دا لاتا مناتا آیتنا تینا لرکا دا دا دوزخ آیتنا تینا لرکا جواب رالو تمہیں استاجی لگا گزارا کوا عالم چی بیانو کی کنا ایجی لگا گزارا کوا ولی دا دین دا مولا دے دا پلار دے دا دی عوامو دا خیال ہے چی دا استاجی دا شپے دین جوڑے او سبای پا منبر بیانے نا قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسه زد خپل مرز نه خبر نکوما زد ځان نه خبر نکوما عاجز سیما ان اتبع الا ما یوحى الی زخو وحی پس روان ما سچ اللہ وی زباغوے ما بیانو ما انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم زیارےگما سو کوئی پیغمبر انی اخافو زیارےگما کدا اللہ نا فرمانی میں اکڑا عذاب ملاویگی او دا اللہ بندگانو پیغمبر دا اللہ دا عذاب نیریگی او امت دا عذاب نیریگی مونگ دا عذاب نیریگو که مونگ دا عذاب نیریدے مونگ با پگاڑو کے سندر اوری دلے یو خواوائیو تاسم وائے کنا چی گاڑی کے روانی سکے روانی ما وائے کنا جنازہ کی وائیو کنا وائیو چی گاڑی کے روانی وی جنازہ کے روانی جنازہ کے خلق سندر یوری کدانے وی دینی خو مونگ بم دا مولیان بم در بیا جنازوں کے ٹپی شروع گو گر اوے حدیث دے تحشرونا علا ما تموتونا وی چی کم حال کے مڑشوی قیامت پورت با پا مکہ حال کے پاسی دا علماء ناس دی وی چی حاجی سے بحالت حرام کے مڑشو دل با کفن کے سر نہ پٹے ذکر دے دا قیامت پورت با پاسی او چغی بوہی لبیک اللہم لبیک سوچ زنا کے مرشو قیامت پورت با زناکار پاسی سوچ غلا کے مرشو قیامت پورت با غل پاسی سوچ مانزہ کے مرشو قیامت پورت با منزگزار پاسی سوچ ذکر کے مرشو قیامت پورت با ذاکر پاسی سوچ قرآن ویلو اور دو کے مرشو قیامت پورت با قرآن سر پاسی اور سوچ ڈمتوب کے مرشو قیامت پورت با مولا پاسی کر دا خوچ سے با
ټیپ لګېدلی دی سندرې دي او د اوازه خولې نیولي هله وایي مړ شو کله کله خلک وایي دا ټیپ خو بند کا اوس یې والا سله بند دی چې څه وخت وشو د ده خاتمه په ډمتوب وشوه په څه شي وشوه مه کوئ د الله خاطر وکئ ما اورېدې ګاډو کې دا سندرې د مرګ هېڅ پته نه لګي اکسیډنټ به وشي او دنیا نه به ډم لاړ شي خوښ هم ده چې ډمان لاړ شي نو چې خوښ هم نه ده نو بیا ما اورېده ښه دا ګناه ده پرېږده هغه نوره خبره پرېږده چې سندرې څومره ګناه ده هغه په خپل ځای خبره ده چې بیا کله وادي انشاءالله داسې پروګرام جوړ که زه به راشم بیا به تا ته د سندرو د ګناه تفصیل وکړم چې سندرې څومره ګناه ده زمونږ بعضې علماو پکې د کفر خطرم پیش کړې ده خو بیا لا خبره مونږ خو صاحبه پیسې پې لګو څه کوو که نه نو پیغمبر وایي زه د عذاب نه یریږم او امت د عذاب نه یریږي قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به وی که د الله خوښه وی ما به نه تاسو ته قرآن ویلی وی نه به مې پوی کړي وی نن که دا مولانا نورالهادي دا بل مولانا دا بل تاسو ته لګیا دی قرآن وی د دم دا خوښه ده چې بېغمه ناست وی ښه آرام سره مې زندګي تېرولی خو لیکن چې دی تاسو ته قرآن وی په منبر کې لګیا دی محراب کې لګیا دی ادیره کې لګیا دی چوک کې لګیا دی ځای په ځای مدرسه کې لګیا دی قرآن وی ولې غاړه آزادی الله طرف نه مکلف دی پیغمبر وی لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون پیغمبر وای ما خو ډېر عمر تیر کړی او تاسو کې خو مخکې راته الله نو ویلې نو بیان مې نه کولو اوس خو الله راته وایي چې زما پیغمبره یا ایها المزمل یا ایها المدثر یا ایها النبی یا ایها الرسول مال پیغامونه الله راکوي چې پاسه ورځ خو ورځ دا د شپې هم د الله دین بیانوه زه خو مکلف یم نن چې مولانا صاحب محترم لګیا دی ستاسو بچو ته قرآن وی دا مکلف دی اسی یو خبره او د زړه نه جواب راکا دیو ماشومانو سره د زړه غوښې چا وخوړې او د دې د عزت تاج بچا ته په سریږي تاسو اوس هم وایي علما څه وکړل نور څه وکړي زړه غوښې ورسره استاذ وخوړلې عزت تاج تا ته او ستا کور والا ته په سر الته خور د زما مور د زما هغې قرآن ویلې خواري استاذ وکړله خدمت استاذ وکړو او عزت تاج هغې خورکۍ او د هغې مور پلار ته په سر شو بس دی نور د علماو نه موږ نور څه غواړو دا ملک چې سمیږي د خدمت په قرآن باندې به سمیږي دا خلک چې ټیکېږي د علماو په خدمت به ټیکېږي که د ملک اسلامي نظام رالو قرآنی نظام رالو زما په تاڼه کې زما په تحصیل کې زما په وزیر اعظم هاوس کې صدر هاوس کې وزیر اعلی هاوس کې گورنر هاوس کې قرآن رالو ملک بالا کامیابیږي او چې دا قرآن نی راغلی یو ورځ به د بلې نه بدتر وي دا حالات د بادشاه په بدلیدو را بدلیدو نه ټیکېږي دا حالات په روډونو بندولو نه ټیکېږي په درنا باندې حالات نه ټیکېږي حالات به په دې ټیکېږي چې ټول به توبه وباسو او د قرآن خادمان به جوړېږو الله یې د عمل توفیق نصیب کړي آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین